بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. زه عبدالباسط علي په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د یوې تحصیلي بورسیې د لاسته راوړلو لپاره کوم موارد چې ضروري دي یو ټکی په ټکی تاسو ته بیان کړم. نو درنو دوستانو، که چیرې مو ویډیو خوښه شوه، ویډیو ضرور لایک کړئ، خپل ښکلي نظرونه مو ولیکئ او همدارنګه زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب او د زنګ بټن هم کېکاږئ ترڅو زموږ هره نوې معلوماتي ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسیږي، ځکه چې موږ داسې معلوماتي ویډیوګان جوړوو چې په ورځني ژوند کې هغې ته د هر یو شخص ضرورت دی. نو ویډیو تر پای وګورئ ترڅو کوم بخش تاسو نه پاتې نشي، ځکه چې دا ویډیو ډیره مهمه ده او هر بخش ډیر مهم دی. ځو په ګډه سره دا نور بخشونه معرفي کوو. ښه راغلاست درنو دوستانو. اوس به زه هغه موارد تاسو ته بیان کوم چې د یوې تحصیلي بورسیې د لاسته راوړلو لپاره ډیر اړین دي. درنو دوستانو، په لومړي سر کې موږ ته مهم دی د نمرو ترانسکریپت. د مکتب یا د پوهنتون د نمرو ترانسکریپت اولین سند دی چې تاسو هغې ته ضرورت لرئ. که چیرې مو مکتب ویلی وي، تاسو کولی شئ د خپل مکتب نه 3 کلنې نمرې واخلئ، او که چیرې تاسو شهادتنامه تیاره لرئ، ستاسو شهادتنامه شا باندې ستاسو 3 کلنې نمرې شته. او که چیرې تاسو پوهنتون ویلی وي، نو تاسو کولی شئ د خپل پوهنتون نه خپل د نمرو ترانسکریپت واخلئ. زه په دې ځای کې تاسو ته یوه مشوره درکوم چې تاسو خپل د نمرو ترانسکریپت واخلئ، د خارجي په وزارت باندې تیار ټاپه کیږدئ. د نمرو ترانسکریپت ځکه مهم دی چې د دې نه ستاسو ارزش مشخص کوي. دوی ګوري چې آیا تاسو د دې بورسیې مهارت لرئ که نه، او ستاسو د نمرو فیصدي د دې نه معلومیږي. دوهم مهم سند چې دی هغه ریکمنډیشن لیتر دی. د ډیرو بورسونو لپاره ریکمنډیشن لیتر ته ضرورت شته، هغه که اکادمیک وي او یا هم غیر اکادمیک. اکادمیک نه مطلب دا دی چې ستاسو د پوهنتون یا ستاسو د مکتب د خوا نه، او غیر اکادمیک ستاسو د کاري ساحې نه، یعنې ستاسو د رئیس د خوا نه دا لیکل کیږي. ریکمنډیشن لیتر څه دی؟ ریکمنډیشن لیتر هغه لیکلی خط دی چې ستاسو د رئیس د خوا نه په غیر اکادمیک بخش کې او په اکادمیک بخش کې ستاسو د استاد او یا معلم له خوا نه لیکل کیږي. د ریکمنډیشن لیتر مطلب ستاسو د مهارتونو بیانول او ستاسو لاسته راوړنې او کومې توانایي چې تاسو لرئ هغه په دې کې لیکل کیږي. دریم مهم سند چې دی هغه د جهاني امتحانونو نتیجه ده. د جهاني امتحان لکه SAT یا GRE نمرې دي، خصوصا د امریکا د بورسونو لپاره دا یو ډیر لوی امتیاز دی، خو د زیات محصل لپاره دا ضروري نه وي. د GRE ازموینه د ماسترۍ د زده کړو لپاره یو له نړیوالو معتبرو داخلي ازموینو څخه ده، چې دا په امریکا، کاناډا او استرالیا کې په پوهنتونونو کې ډیر مشهور دی. نو دلته تاسو کولی شئ د 6 میاشتو په جریان کې دې ته آمادګي ونیسئ او د دې امتحان ورکړئ. انشاءالله حتما کامیابیږئ. په 4مه برخه کې موږ او تاسو ته مهم دی څه شی؟ د ژبې سند. زیاتره بورسونه د ژبې سند ته ضرورت لري، یعنی یا باید TOEFL ولري یا هم د ژبې IELTS سند ولري، چې دا دومره هم سخت نه دی. تاسو کولی شئ د 6 میاشتو په جریان کې یا هم د 1 کال په جریان کې دې ته آمادګي ونیسئ او امتحان ورکړئ. انشاءالله 100% کامیابیږئ. خو بعضې بورسونه هم شته چې هغه TOEFL یا IELTS ته ضرورت نه لري، هغه ستاسو نه انګلیش پروفیشنسي غواړي، یعنی بعضې پوهنتونونه یوازې د انګلیسي ژبې مهارت غواړي، اما بعضې نور بیا د انګلیسي ژبې معتبر سند لکه TOEFL IELTS غواړي. خو کوم پوهنتونونه چې د انګلیسي ژبې پروفیشنسي غواړي، د هغې مطلب دا دی که چیرې تاسو په هند یا پاکستان یا بل داسې کوم ملک کې چې تاسو پوهنتون ویلی وي، هغه پوهنتون تاسو ته یو سند هم درکوي چې تاسو د کوم پوهنتون چې ویلی په انګلیسي ژبه مو ویلی. نو زیاتره پوهنتونونه شته چې تاسو د انګلیش پروفیشنسي قبلوي. 5 مهم سند چې دی هغه خلاص سوانح یا CV ده. که تاسو جوړه CV نه لرئ، نو همدا اوس نه آمادګي ونیسئ او خپله CV جوړه کړئ. CV مو باید پخوانی نه وي. کوم فعالیتونه او کوم هنرونه چې تاسو لرئ هغه پکې ولیکئ. په دې ځای کې یوه مهمه برخه دا ده چې ستاسو د CV فارمټ باید اکادمیک وي. که چیرې تاسو د اروپایي ممالکو بورسونو ته نوملیکنه کوئ، ستاسو CV فارمټ باید یوروپاس وي. درنو دوستانو، که چیرې په دې شان کې ستاسو مشکل و یا هم په هر څه کې کوم سوال لرلو، تاسو کولی شئ لاندې د کومنټ په برخه کې موږ ته خپل سوال ولیکئ. انشاءالله تعالی زه به په هماغې موضوع باندې تاسو ته یوه بله ویډیو جوړه کړم. یو مهم شی چې په 4 نمبر کې راغلی هغه عکس دی. عکس باید سپین بک‌ګراوند ولري.
د عکس سایز د پاسپورت په اندازه د پاسپورت د عکسونو کوم عکسونه چې موږ او تاسو پاسپورت اخلو په هغې اندازه باندې وي. حجم د زیاتره بورسونو لپاره مختلف دی. بعضې بورسونو لپاره یو مشخصه اندازه حجم غواړي چې تاسو په هغې اندازه باید ورته آماده کړئ. او په عکس کې مهمه خبر دا ده چې د 6 میاشتو نه پخوانی نه وي. نو تاسو داسې کار وکړئ چې لاړ شئ عکاسۍ ته یو منظم عکس واخلئ او هغه د بورسیو لپاره وساتئ. هر چېرته بورسیې ته چې نوملیکنه کوله تاسو د خپل منظم عکس هغې ته لیږئ. په 8مه برخه کې ایسې یا مقاله ده. د بورسیې سازمان شاید لا تاسو وغواړئ چې د هرې موضوع یا هم د یو خاص سوال په اساس د بورس یا هم ستاسو په اړه یوه مقاله ولیکئ. د ایسې د لیکلو نه دوی ستاسو توانایي، مهارت، ستاسو راتلونکي پلانونه او حتی ستاسو د ژبې مهارت معلوموي. ایسې په ساده ژبه دا د لنډ متن یوه مقاله ده چې د یوې موضوع یا موضوع په شاوخوا کې لیکل کیږي. دا متن د دې موضوع په اړه معلومات وړاندې کوي او د هغه څوک چې لیکي د هغې نظر او فکر هم منعکس کوي. ډېر وختونه دا مقالې په اکاډمیک ترتیب کې لیکل کیږي او د زده کوونکي پوهې د ازموینې لپاره د یوې وسیلې په توګه کاریږي. خو د بعضو بورسونو لپاره یوازې هغه انګیزې نامې ته ضرورت وي او ایسې نه غواړي. 8مه برخه کې شخصي سند دی. په دې برخه کې شاید له تاسو نه تذکره وغواړي او یا هم داسې د کوم څه په اړه وضاحت وغواړي چې مخکې تاسو په هغې کې توضیح نه وي ورکړې. درنو دوستانو دا و د نن ورځې ویډیو. که چیرې ستاسو داسې معلوماتي ویډیوګانې خوښیږي زموږ یوټیوب چینل مو که نه وي سبسکرایب کړی زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب او د زنګ بټن هم کېکاږئ. او که چیرې تاسو په کومه برخه کې مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ د کومنټ په برخه کې خپل ښکلي نظرونه موږ ته ولیکئ. انشاءالله تعالی ستاسو مشکلاتو په اړه به زه یوه بله نوې ویډیو جوړه کړم. تر بلې ویډیو د الله په امان.